کندهار بولدک فرضې کرښې له لارې پاکستان څخه د څه کم 1500 پسونو د قاچاق مخه ونیول سوه. اړوند مسؤلین وایي یو شمېر کسانو غوښتل یاد شمېر پسونه د کندهار سپین بولدک فرضې کرښې له لارې په غیر قانوني او قاچاقي ډول پاکستان هیواد ته انتقال کړي. د کندهار کرنې ریاست ویاند محمد حنیف اکمل وایي د کندهار کرنې او بولګوله مالداري ریاست تر رهبرۍ لاندې د سپین بولدک ولسوالۍ د کرنې او مالداري مسؤلینو او د کندک امنیتي مسؤلینو د ویش او بیداره مجاهدینو په ګډه همکاري په یاده ولسوالۍ کې د څارویو د قاچاق مخنیوي په موخه ګرځنده کمپاینونه ترسره کړي چې د یادو کمپاینونو په ترڅ کې د 1403 پسونو د قاچاق مخه نیولې ده. دغه پسونه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لارې څخه یو شمېر کسانو غوښتل چې د فرضې کرښې له لارې څخه دغه پسونه پاکستان هیواد ته په قاچاقي او غیر قانوني ډول باندې واړوي چې د بولدک ولسوالۍ د ډیورنډ فرضې کرښې د کندک مجاهدینو او امنیتي مسؤلینو او دغه ترڅنګ د کرنې او مالداري مسؤلینو پر ورته وخت کې اقدام کړی دی د دغه قاچاقي پسونو د قاچاق مخې نیولې ده او اجازه یې نه ده ورکړې چې دغه تقریبا 1403 پسونه د کندهار څخه پاکستان هیواد ته انتقال کړي. یو شمېر کسانو غوښتل یاد شمېر پسونه د کندهار سپین بولدک فرضې کرښې له لارې په غیر قانوني او قاچاقي ډول پاکستان هیواد ته انتقال کړي چې په ورته مهال د سپین بولدک ولسوالۍ د کرنې او کندک امنیتي مسؤلینو اقدام کړی او د یادو پسونو د قاچاق مخه نیولې ده. د یاد قاچاق په تړاو یو شمېر کسان هم نیول سوي چې د نورو څېړنو په موخه اړوند ارګانونو ته سپارل سوي دي او عموما هغه کسان چې په دې تور باندې نیول سوي دي یا عموما غوښتل چې دغه پسونه انتقال کړي دغه په دې په تړاو باندې کوم کسان نیول سوي دي هغه اړوند ارګانونو ته هم سپارل سوي دي تر څو په راتلونکي کې دغه قاچاقي پسونو د قاچاق په مخنیوي په موخه باندې به انشاءالله نور هم زموږ اقدامونه ډېرې زموږ د سرحدي مجاهدینو او دغه ترڅنګ د کندک د مجاهدینو د لوري څخه د کرنې او مالداري مسؤلینو بالاخره په دې برخه کې به ډېره هڅه کیږي او انشاءالله چې د قاچاقي پسونو د مخنیوي په موخه باندې موږ خپل قاطع اقدامونه ترسره کوو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د قاچاقي پسونو د مخنیوي پر وړاندې د کندهار کرنې ریاست او کندهار امنیه قومندانۍ هڅې زیاتې کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په غیر قانوني یا هم قاچاقي ډول د کندهار څخه پاکستان هیواد ته پسونه انتقال کړي چې د همدې هڅو په دوام تېره اونۍ هم د 2400 پسونو د قاچاق مخه نیولې وه.